یا ته نری د دې په ځای په ادب په چوکاټ کې یو بل سره د مسلو حل روباسو. صحیح ده؟ اوس د مسلې حل څه دی؟ د مسلې حل دا دی چې پاکستان یو مرتد هیواد دی او ختمول یې غواړي. زیم غواړم تیم غواړي. راځه چې ختم یې کړو. د ختمولو دپاره بهترینه لاره دا ده چې اول په افغانستان به اعلان وکړي چې پاکستان مونږ نه منو. مونږ به وسلې راولو شروع به شو پاکستان به درله ختم. خو هماغه طالب کوم چې په کابل کې ناست دی هغه پاکستان ساتلي خلک دي. متقي صاحب پاکستاني دی. دا ټول پاکستانیان دي قربان. دا ټول پاکستانیان په کابل کې پاکستان کې نه ولي. دا ټول ته معلومه خبره ده. غټو غټو سیاسي پوهانو ته د افغانستان دا پته ده. صحیح ده؟ هغه خلکو ته پته ده چې د افغانستان په نظام کې غټې غټې چوکۍ درلودې. تا پکې قربان تا پکې د کمپیوټري کار هم نه دی کړی. د کمپیوټر پیژنې په نظام کې. نو دا خبرې په میډیا کې په نورو ځوانانو سره کول دا ډېر اسان کار دی. راشه د پښتونخوا سړي سره وغږېږه په دې موضوعاتو باندې. نو اخري خبره زما دا ده شکیب صاحب، ټل به په پر نه پټو، شف تالو دا کیسې به نه کوو. پاکستان ختمولو اراده ما هم کړې ده، تم کړې ده. راځه زه په امریکا کې پاسپورټ شکوم، ته په کابل کې ډایرکټ ته یوازې کوږ نظر وکړه. راکوزوی ما کوږ نظر وته وکړه. زه بسم الله وکړه نرتوب معلومو که نه د څونه نرې خبرې په لایف کې کېږدې ماشومانو ته. راشه یو نر سره لږه نره خبره وکړه. بسم الله وکړه جانان. ګورم زه ورور، زه تا سره په پوره ارامتیا غږېږم او ته صحیح وایي، ته حق وایي. باید د یو بل خبرې واورو او باید پرته د پیغورې واورو. زه غواړم تا سره پرته د پیغور وغږېږم. ګوره جان، زه هغه چا سره پرته د پیغور غږېږم کوم انسان چې حد اقل شعور ولري. او زه بیا هم بخښنه غواړم، زه دا تا ته نه وایم، فقط تا ته درس درکوم. اول تا وویلې چې په دې لایف کې ته کینې ماشومانو ته غږېږي. کوم خلک چې په دې لایف کې ناست دي ورور مې، د تا غوندې اولادونه لري، شاید د تا غوندې غټ بروت اولادونه یي او دوی ورته خولو کې جوشک ورکوي. پس په لایف کې ناستو محترمو 233 نفرو ته په شمول د هغه چا چې ته یې دلته راپورته کړی د ماشوم ویل د یو بې حیثیته انسان کار دی چې نه افغان دی نه پښتون. که زه توهین کوم ګل خان ته کوم، تر اوسه پورې ما نه دي ویلي چې تا ته مې په نوم توهین کړی. اما د تا شعور په شعورتوب کې دومره ډېر شي چې د پیسو نه دې سر وکړي. په لایف کې ټولو خلکو ته ماشوم وایي، دا بده خبره ده ورور مې، صدقه دې شه اصلاح شه. هر تابلیت دې چې وهلي د هغې نشه باید لرې شي، بیا ته خبرې وکړي. ته مو دې ویلې چې باید یو بل ته پیغورونه ورنه کړو. بیا دې راپورته شوې ودې ویلې چې نر دلته راغی، د نارینهو سره خبرې وکړه. او د هغې تر څنګ دې وویلې چې پیغورونه به راوځو، زه نر یم ته نر یې. او بیا دې ویلې چې دا د ښځو کار دی. ګوره ورور مې، یو انسان چې جنډر بیس غواړي خپل ډیبیټ وګټي، د هغه نه پست بل انسان نه. ته که چېرته دومره نر وې ما تا باندې سلام هم نه درکو، خو د دغې ډاکټرې د برکته ته نن راپورته شوی د ما سره خبرې کوي. پس دا نرتوب دې تا ته مبارک شي. زه ډاکټر یم، عقلي و عصبي ډاکټر یم. کوم انسان چې ځان ته ډېر نر وایي هغه تر ټولو غټه تخنیکي مشکل لري. دا د مونږ کلینیک ته به چې کوم خلک راغله ویلې به چې زه نر یم، ما کې مشکل نه دی. چې کله به مو معاینه که ښځه به یې روغه وه هغه کې به مشکل و. نو نر هغه نر دی چې خپل نرتوب ثابت کړي، نه دا چې چغې وکړي چې نر راغی زه نر یمه. دا سپکه لهجه ده ورور، دا مه کاروه، صدقه دې شم، قربان دې شم. دا ستا لهجې دي، زه یوازې ستا جواب ویونکی یم. که ته بد چلن کوي زه بد چلن کوم، که ته ښه غږېږي زه ښه غږېږم. بله خبره تا وکړه چې کابل نه د پاکستان بیرغ لرې که، او ودې ویلې چې زه په دې اړه مې لنډ جواب درکړه قربانک. ما درته ویلې چې د پاکستان بیرغ یوه جنډه ده چې شنه ده، د افغانستان بیرغ یوه جنډه ده چې سپینه ده. د ما کوم بیرغ چې په افغانستان کې رپیږي، زه ګل خان ته اجازه نه ورکوم چې په دې باندې ټاپه ولګوي چې دا د پاکستان ده که د افغانستان ده. او فرض وکړه دغه کومه سپینه جنډه چې په افغانستان کې رپیږي او زه یې نه لرې کوم، دا زما به کمزوري که چېرته زه وغواړم دا لرې کړم. ولې دا په دې معنا نه ده چې ته زما کمزوري راواخلې ځان ته یوه دفاعیه جوړه کړې. تا ما ته دا ویلې چې زه غواړم
ګاډي نه به زه پاسپورټ راوباسم. ستا اول هغه مونږ ورته موټر وایو، تاسو ورته ګاډی وایي. زه درته وایم چې ورور د تا غلامي چې کومه ده دا به ته که نن یې که سبا یې بیرته به یې لرې کوې، د غلامۍ زنځیر به ماتوې. ته ماته نشي ویلی چې زه د غلامۍ زنځیر هغه وخت ماتوم چې ته په افغانستان کې طالب لرې کړې. وا وروره طالب خو زه څه رقم ووایم در باندې بده مو نه لګېږي. اوس طالب خو ستا نفري نه دی که نه چې ته وایې چې تر څو طالب تا لرې کړی نه یي زه خپله ازادي نه اخلم. د پښتونخوا د خاورې ازادي باید په طالب پورې څوک ونه تړي. زه تا ته دا وایم چې طالب بد، زه د یو افغان په توګه بد. نو دا خو په دې معنا نه ده چې زه افغان بد شوم طالب بد شو ته لاړ شي د بابوجي مال ځان نه جوړ کړي. ته که مرې که چوې که افغانستان تا مني که نه مني ته مجبوره یې چې د پښتونخوا ازادي د پنجاب نه واخلې. که زه تا سره کومک وم نه کم ته بیا مجبوره یې چې د پښتونخوا د میندو خویندو عزت په پښتونخوا کې وساتې. که زه تا سره مرسته وکم که ونه کم ته بیا مجبوره یې چې د پښتونخوا ازادي د بابوجي او د مرتد منیر نه واخلې. نو ته داسې نشې کوی چې غلامي په شرطونو واخلې. ګوره صدقه دې شم مونږ خو په خپلو منځو کې یو، که ته چېرته کومه ورځ نړیوال ډیبیټ وکړې او ته وایې چې زه پښتونخوا ته ازادي په شرطونو اخلم، زه هغه وخت پښتونخوا ازادوم چې افغانان راپورته شي طالبان چپه کړي، نو ټول خلک تا پورې خاندي. دا داسې دی ته وایي چې زه مې هغه وخت ښځه چې دی د کور نه پرېږدم چې د باندې لاړه شي کله چې شکیب نفري پیدا کړي. واوروره د شکیب نفري شکیب پورې مربوط ده، ستا د میرمنې موضوع تا پورې مربوط ده. قربان دې شم کلم چې ته ماته وایې چې زه د پاکستان پاسپورټ کوم ته به د افغانستان د اسلامي امارت بیرغ کته کوي. زه درته وایم چې اسلامي امارت بیرغ کته کول څه معنا؟ زه یې بیخي نه ښکته کوم، ته به د بابوجي نه ازادي نه اخلې. نو ځکه زه په هغې موضوع ډېر نه چیړم، تا ته به دا یو ډېر غټ چیلنج ښکاري، خو د شعوري اړخ نه دا په ځان عریضه دی. ورور ته دا منې چې د پاکستان پاسپورټ دې په جیب کې دی، زه اوس هم د افغانستان پاسپورټ په جیب کې لرم. که مې بیرغ سپین هم دی مهم نه دی، ځکه زما هویت اوس هم حفظ دی، زه اوس هم افغان یادېږم. اما ته د بابوجي نسل یادېږي. پس لومړی ته باید خپل پاسپورټ وشکئ، بیا ما او تا دواړه مساوي کیږو. بیا د تا مشکل هم طالب دی، زما مشکل هم طالب دی. اوس زه ځکه تا ته وایم چې زما او ستا مشکل یو نه دی، ځکه طالب نه تا خبره اړولې، تا وار له مخې خپل هویت په بابوجي خرڅ کړی. او زه پوهېږم دا جواب د تا په مغز کې نه دردننه کېږي، ولې پرېږده چې خلک یې په اړه قضاوت وکړي. وروستۍ خبره کوم قربان دې شم، وروستۍ خبره کوم قربان دې شم. ودې ویلې کمپوډري ده او نه پوهېږم تا به کمپوډري کړي که نه. که دې چېرته هدف کمپیوټر کاري مونږ ورته کمپوډر نه وایو، ځکه تاسو پښتو ګډوډه ده، موټر ته ګاډی وایي کمپیوټر کلاس واخلي. سو یو شی زه بیا وایم حمزه ورور، که چېرته ته ما سره صحیح استدلال وکړي ورور مې داسې یو خبره وکړي چې د منلو وړي، زه به ولې داسې یو خبره کوم چې هغه ترخی. اما که چېرته ته ما نه د خوږې خبرې هیله لري او هر دقه وایي چې زه نر یم، هر دقه ته ما ته وایي چې د نرانو خبرې دي، نر مجلس ته راغی ولې ژاړې، نو بیا هیله مه لره چې زه ګلخانیزم ته توهین ونه کړم. زه هېڅکله تا ته توهین نه کوم، زه ګلخانانو ته توهین کوم. جان مهرباني اجازه مننه قدرمن اوسئ شکیب صاحب. زما د سختو خبرو زه بخښنه غواړم، دا بېشکه ما ډېر ظلم وکړو، دا ما ناجایزه خبرې وکړې. انسان ښه هغه دی چې په خپلو سختو بخښنه وغواړي. خو خبره دې ځای کې راغله، شکیب صاحب ته وویل زه د عقلي او د اعصابو ډاکټر یم. نو شکیب صاحب تا ته هم د خپل په شان د یو سړي ضرورت دی، د عقلي او د اعصابو ډاکټر. زموږ ستا په دې بحث کې هیله کوم صافي صاحب ته ګورې که نه، صافي صاحب ته خو پرېږده ما که صافي صاحب هیله کوم ته ما پرېږده که نه. هغه چې کله کول هغه ټایم تا خبرې نه کولې قربان، زما خبرو کې لګې. زه راځم شکیب صاحب، تا ته د اسلامي امارت د چپه کولو خبره په دې لایف کې د سره ما کړې ده چې سپین بیرغ کوز کو طالبان چپه که. د ځان نه دې کیسه شروع کړه، نه مې درته دا ویلي دي چې طالب چپه که، نه مې درته دا ویلي دي سپین بیرغ کوز که. ټول افغانان په دې ګواه دي، لاندې ولسونه ګواه دي. کیسه دې په دې شروع کړه، حمزه ته ما ته وایي طالب چپه که، حمزه ته ما ته وایي سپین بیرغ، زه تا ته وایم د پاکستان بیرغ. خو ته افغانانو سره لاندې لغماني چل کې، لغماني چل ورسره کې چې حمزه ما ته سپین بیرغ یادي، ما تا ته سپین بیرغ د سره یاد کړی نه، د پاکستان بیرغ مې ته یاد کو، کوم چې شین دی سپین دی او پکې ستوري او سپوږمۍ ده.
هغه مې ته یاد خو هغې نه د تپت د چینې شو کوزولې هغه په کابل باندې ولاړ دی افغانستان کټول ولسونه راپاسي چې موږ پاکستان نه منو د کابل نه بیرغ نشي ښکته کولی ولې نشي ښکته کولی پاکستان در باندې زورور دی کته منی او کنه منی کته په خفکی کستا غیرت او پتو ننګ په کوزيږي کوز دي شي زورور دی در باندې هم د باندې بمباری کوي امید له کابل کې بیرغ درول دي څه کول شي هیڅ هم نشي کولی خود دغه یری او د ډارنتو پټولو د پاره کیسه طالب ته وړي حمزه ماته وي سپین بیرغ حمزه ماته وي طالب مې چپکاو طالب مې چپکاو سپین بیرغ پاکستانی بیرغ چپکا کوزیکا دا پاسپورت د موضوع ذکر الله قربانو چې تا په دې لایف کې زه موجود نه وم تا وی د پښتونخوا سړی کما سره خبرې کوي ما سره نو هغه به د پاکستان پاسپورت شلي زه ډایرک روخ ته مایدا خو زنده‌باد مې زه خوشلولو ته تیار یم نو ما د تووی استاد دلیل باندې زه شلولو ته تیار یم پاسپورت راځه د پاکستان بیرغم تو کوسکا پاکستان به ختم شي نه به ته منی نه به زمان خدا منافقت د پښتونخوا خلکو سره مکوه چې پاکستان ته کوک قتلم نشي او د پښتونخوا سړی ته پاکستان ممنه په خپل د پښتونخوا او د پاکستان د ډر د وجې د کور نه راوځي په کابل کې بیرغ په هوا کې وسم رپیږي د پاکستان د ډر د وجې کینیډا ته لاړې چې چېرته پاکستان بمبارۍ کې زه لاړ نشم دونه تعلیم ورسمې کړی دی صحیح ده هم د دغه ډر د وجې جانانه ته لاړې چې پاکستان مې ونه وژني طالب نه خو ته نه یېرېږې ته خو د طالب سړی طالب سره خو ته جوړې ته ولې وطن پرېغوسته د پاکستان د یېرې د خپل وطن پرېغوستو نو دا یره د پاکستان نه پټولو دپاره طالب او سپین بیرغ منځ ته مه راوله قربان ووایه وایي پاکستان نه ډارېږم لاړم کینیډا ته او پاکستان بیرغ هیڅ هم نشو کولی په کابل کې راته ولاړ دی او بمباري م راباندې کوي څوک هم غږ هم نه اوري هیڅ هم نشو کولی نو اخري خبره قربان زه ډېر غټ تقریرونه ځکه نه کومه د تقریر کار دا وي چې ولس د حقیقت نه واړي حقیقت دا دی چې په دې لایف کې د ډېرې غټې دعوې وکړي دعوې دې دا وکړي زه ځان سره زه پښتونخوا سړی نه منم پاسپورت لري زه ته وایم زه شلولو ته تیار یم را میدان ته شه د پښتونولۍ د افغانیت د ننګ لږ پته ولګي که نه په خولې باندې خو په ټیک ټاک کې خو تاسو دنیا ماته کړې ده راشه په عمل باندې اوس په دې ساعت کې مړه درته لګوم پاسپورت شلوم که ومې نه شلولو زه ټول ټیک ټاک ته ملامت یم راځه د کابل نه پاکستاني بیرغ راښکته کړه یا طالب ته پیغام ورولېږه چې پاکستاني بیرغ دا کفر دی او طالبانو تاسو ننګیالي نه پاکستاني بیرغ باندې ښکته کویم نو دا نرتوب دا تمه چې زمانه کې قربان نو مانه به د نرتوب تمه نر سړی کوي د نر نه زما مطلب ښځې سره سملاستل نه دي ستا په فکر کې ټول عمر د نر مطلب دا دی چې ماله به ښځې او سړي راځي او زه به ورته وایم کوي دې خبرو کې موږ ډېر شرم کوو خو دا ته ډېر په اسانه کې صحیح ده دا د پښتو د آدابو د محفلو خبرې نه دي د نر نه معنه ننګ د پښتونولۍ اصول دی ننګ دې ته وایي چې یو سړی بل ته د نرتوب تمه کوي په خپله به هغه نرتوب کوي او نرتوب دا دی زه پاسپورټ شلوم راځه بیرغ کوز که نه یې شي کوزولی پرته هم نه شي کولی